أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند اتجرشمه فتح. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره 14 پته کې موږ د منافق عبدالله ابن ابی ابن سلول د مرګ حالات بیانول چې دی مړ سو او رسول الله صلی الله علیه و وسلم د جنازې لمونځ پر ادا کاوه، خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغه لمانځه د ادا کولو مخالف و، تر داسې اندازې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې راکش کړي چې لمونځ مه پر کوه. خو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه مخالفت سره لمونځ پر ادا کړي چې شاید الله جل جلاله یې وبخشي. دا د رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی سره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم رحمت او مهربانی و. دا هغه منافق دی چې پر قسم قسم آزارو سربیره یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ناموس کې هم خبرې کړې وې، خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هغه رحمت او مهربانی پر اساس چې الله جل جلاله په ده علیه الصلاة والسلام کې ایښی و او دی علیه الصلاة والسلام یې په غوره کړی و، پر دغه منافق د جنازې لمونځ ادا کوي او عبدالله ابن ابی شخ کړه سو. د ده تر شخېدو وروسته د الله جل جلاله د طرفه آیاتونه نازل سوه چې په هغو کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د رأی او نظر تائید موجود و. الله جل جلاله د سورة التوبه په 4 نمبر آیات کې فرمایي: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. او د جنازې لمونځ پر هیڅ یوه د دغه منافقانو چې مړ سي مه کوه، او هیڅ کله د ده پر قبر د دعا او استغفار دپاره یا د ښخولو د اهتمام دپاره مه درېږه. بېشکه چې دغه منافقان پر الله جل جلاله کافران سوي دي چې شریک یې ورته نیولی دی، او پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم کافران سوي دي چې د زړه د اخلاصه یې نه مني، او په داسې حال کې مړه سوه چې دوی فاسقان وه. دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د موقف تائید او تاکید و. مګر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي دا ټوله کارونه پیښ سوه، زه په تعجب کې نه سوم. زما ډېر تعجب و دغه ځای ته و چې ما څونه جرأت وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم دې راکش کم چې لمونځ مه پر کوه. زه څنګه دونه دلاوره او د جرأت خاوند سوم چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم راکشوم. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په مقابل کې دغه جرأت ما ته ډېر عجب ښکاره کېدی، خو لکه چې د الله جل جلاله اراده وه چې داسې وسي. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لور ام کلثوم
رضی الله تعالی عنها وفات. ورونو دا خو تاسو ته معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څلور لونې درلودې، چې اوله او تر ټولو مشره لور یې زینب رضی الله تعالی عنها وه، چې د ابوالعاص رضی الله تعالی عنه په نکاح کې وه، او قصه یې مخکې درته بیان سوې ده. او دوهمه لور یې چې رقیه رضی الله تعالی عنها نومېده، او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ښځه وه. په هغه ورځ وفات او شخص وه چې مسلمانان د بدر د غزا څخه راغله. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپله درېیمه لور چې ام کلثوم رضی الله تعالی عنها نومېده د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په نکاح کړه، چې په همدغه سبب عثمان رضی الله تعالی عنه ته ذوالنورین ویل کیږي، یعنی د دوو نورو خاوند، چې هغه دوه نوره یا روشنایی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوې لونې وې چې د رضی الله تعالی عنها په نکاح کړي دي. او په ټول تاریخ کې داسې نه ده پیښه سوې چې یو چا دې د یوه نبي دوې لونې په نکاح کړي وي. یوازې عثمان رضی الله تعالی عنه دی چې دغه شرف یې په برخه سوی دی. او بیا دغه د هجرت په نهم کال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها چې د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه ښځه وه وفات سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې په وفات ډېر غمجن سو، او دا رضی الله تعالی عنها په مدینه منوره کې ښخ سوه. اوس چې ام کلثوم رضی الله تعالی عنها وفات سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل کمې درېیمه لور درلودلی هغه به مې هم ستا په نکاح کړی وای. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څلرمه لور چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په نکاح کې وه. ورونو د هجرت نهم کال پای ته ورسېدی او د حج موسم راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا اراده درلوده چې حج وکړي، خو بیا یې وفرمایل و حج ته مشرکان هم را حاضریږي او په لس بدن طواف کوي، نو دا زما نه ده خوښه چې په دغسې حالت کې حج وکم. نو یې د دغه کال د حج دپاره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولیږي چې د حج امیر هم دی رضی الله تعالی عنه و. امام بخاری د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و هغه حج ته ولیږي چې تر حجة الوداع د مخه و، او دی رضی الله تعالی عنه یې د دغه حج امیر مقرره کړي. او ویل په خلقو کې به دا اعلان هم وکړي چې پس له 60 کاله څخه دي بیا مشرکان حج ته نه راځي، او پر بیت الله به هم څوک لڅ طواف نه کوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نورو مسلمانانو په ملګرتیا حج ته رهي سو. په دغه کال د مسلمان حاجیانو شمیر ډېر زیات نو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حج په نیت و مکې مکرمې ته رهي دی چې دلته په مدینه منوره کې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سورة التوبه ځینې آیاتونه نازل سوه چې په حج پورې تعلق درلودی، او دغه نزول یو څه په تلوار و، ځکه ځینې عمده او رئیسي احکام پکښې موجود وه چې د هغو بیانول او تبلیغول په حج کې مطلوب او ضروري وه. ورونو دا خو تاسو ته معلومه ده چې د قرآن مجید د هر صورت په شروع کې بسم الله سته، خو یوازنی صورت چې په سر او شروع کې بسم الله نه ده نازله سوې هغه دغه صورت التوبه دی. او د دې دپاره چې د دغه صورت په شروع کې ولې بسم الله نسته علماء کرام ډېر سببونه بیانوي. ځینې علماء کرام وایي چې د دغه احکامو د رسولو د تلوار په سبب د دغه صورت په شروع کې بسم الله نه ده نازله سوې، او ځینې علما وایي چې په دغه صورت کې د بسم الله
د نه وجود سبب دا دی چې په دې صورت کې پر کفارو شدت دی، د کفارو څخه جلاوالی او لرېوالی دی. څرنګه چې په بسم الله کې رحمت او مهرباني ده، بسم الله الرحمن الرحیم، او په دې صورت کې د کفارو د پاره رحمت او امان نسته. دلته داسې حالت او موقف دی چې په هغه کې رحمت نشای، نو ځکه په دغه صورت کې بسم الله نه راوړه سوه. په دغه صورت کې د بسم الله د نه وجود دپاره علمای کرامو نور سببونه هم بیان کړي دي چې د بحث د اوږدوالي په سبب د هغو تر بیانولو تیریږم. کم وخت چې دغه آیاتونه نازل سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د دې آیاتو ابلاغ او بیانول باید داسې څوک وکړي چې زما د اهل څخه وي. نو یې حضرت علی رضی الله تعالی عنه امر کوي چې ولاړ سه او په حج کې دغه آیاتونه او د هغو احکام و خلقو ته ورسوه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې څخه د مکې مکرمې پر طرف رهیسو او د حج پر لار په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پسې ورورسېدی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل امیر یې که مأمور، یعنی ته وروسته راپسې راغلې، د حج امیر یې که بله وظیفه درکول سوې ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ویل یا مأمور یم، زما سره یو څه آیاتونه او احکام را سره دي، هغه باید په حج کې تر خلقو پورې ورسوم. نو هر وخت چې به خلق سره یو ځای سوه، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به حضرت علی رضی الله تعالی عنه امر کوي چې د هغه آیاتو تبلیغ وکړه، تر خلقو یې ورسوه. د عرفات په ورځ چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خطبه وویل، بیا یې و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وویل قم یا علی وبلغ، ولاړ سه یا علی او هغه آیاتونه تر خلقو پورې ورسوه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او هغه آیاتونه او احکام یې بیان کړه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي خبر سوم چې دغه احکام تر ځینو خلقو پورې نه دي رسېدلي، ځکه ځینې داسې خلق وه چې د عرفات خطبې ته نه وه حاضر سوي. نو به زه د خلقو په مابین کې ګرځېدم او هغه آیاتونه به مې په لوړ آواز ویل تر څو چې آواز مې ودرېدی. د محمد ابن کعب القرظي رضی الله تعالی عنه او نور صحابه کرامو څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هجرت د نهم کال د حج امیر وټاکی او تر هغه وروسته یې علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د سورة التوبه د 10 یا 40 آیاتو سره پسې ورولېږي چې و خلقو ته یې بیانول او رسول، چې په هغه آیاتو کې مشرکانو ته 4 میاشتې وخت او مهلت و چې په مځکه کې په اطمینان سره ګرځېدلی سي، چې هغه 4 میاشتې د عرفات د ورځې څخه شروع کېدې او د ربیع الاخر پر 10 پای ته رسېدې. نو علی رضی الله تعالی عنه دغه آیاتونه و خلقو ته د دوی په خیمو کې تلاوتول او ورسول. دا به هم ورته ویل چې تر 60 کال وروسته به مشرکان حج ته نه راځي او نه به پر کعبه شریفه لڅ طواف کیږي. هغه آیاتونه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه و خلقو ته رسول هغه د سورة التوبه اولنی آیاتونه وه چې الله جل جلاله فرمایي براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. دا وهغه مشرکانو ته چې د اسلام په مځکه کې اوسېده اعلان او خبرتیا ده چې کم عهدونه چې زموږ او ستاسې په مابین کې وه هغه پای ته ورسېده، یعنی مسلمانانو چې د کفارو سره کمه صلح درلوده، دا د هغې صلح انتها او آخري ده. ورونو، کفار یا مشرکین پر 2 قسمه وه. یو داسې کفار وه چې مسلمانانو د هغو سره د صلح عهد او وعده درلوده، او یو بیا هغه کفار وه چې د دوی او مسلمانانو په مابین کې هیڅ قسم عهد او عقد نو موجود.
هغه اوله ډله چې مسلمانانو د هغو سره د صلح عهد او عقد درلودی هغه هم پر دوه قسمه وه. اول قسم هغه کفار و چې د مسلمانانو او د دوی تر مابین د صلح دپاره یو معین وخت ایښول سوی و. دوهم قسم هغه کفار و چې د هغو سره صلح موجوده وه خو دغه صلح معین وخت نه درلودی. نو هغه کفار چې اصلا صلح نه و ورسره موجوده او هغه کفار چې صلح ورسره موجوده وه خو وخت یې نه و تعین سوی، د کفارو و دغه دوو ډلو ته 4 میاشتې وخت ورکول سو. پس له دغه 4 میاشتې که د دوی څخه هر مشرک په جزیرة العرب کې پیدا او ونیول سو هغه وژل کیږي، او هر هغه څوک چې د مسلمانانو سره تر معین وخت پورې عهد او اتفاق لري د هغو موده د عهد تر آخري وخته پورې ده، په دې شرط چې دوی د هغه خپل معاهدې څخه هیڅ مخالفت ونه کړي. او که د جزیرة العرب د باندې څخه یو څوک دلته راسي چې اسلام او احکام یې واوري هغه لره امان دی رادي سي، خو چې اسلام یې واورېدی او مسلمان نسو نور به د جزیرة العرب څخه وځي هغه لره هم امان نسته. نو الله جل جلاله فرمایي براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني د طرف څخه د الله جل جلاله او د طرف څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیزاری ده هغه کسانو ته چې مشرکان دي او تاسې عهد ورسره کړی دی. فسیحوا فی الارض 4 اشهر واعلموا انکم غیر معجز الله وان الله مخزي الكافرین. نو ګرځئ تاسې په دغه مځکه کې 4 میاشتې او ای مشرکانو تاسې پوسئ چې هیڅکله تاسې الله جل جلاله نسئ عاجزه کولی، او پوسئ چې الله جل جلاله د کافرانو رسوا کوونکی دی. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. او خبرول او رول د الله او رسول الله د طرفه دي و ټولو خلقو ته د دغه لوی حج په ورځ چې الله او رسول الله د مشرکانو څخه بیزاره دي. نو که تاسې د شرک څخه توبه وکړه دا ستاسې دپاره خیر دی، او که مو د اسلام او توبې څخه مخ واړاوه نو پوه سئ چې تاسې الله جل جلاله نسئ عاجزه کولی. او هغه کسانو ته چې کافران سوي دي د آخرت په سخت او دردناک عذاب سره زیری ورکړه. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. مگر د مشرکانو څخه هغه کسان چې د هغو سره تاسې عهد کړی دی بیا هغو ستاسې سره د دغه عهد په پوره کولو کې هیڅ مخالفت او کوتاهي نه ده کړې او د هیچا سره یې ستاسې په مقابل کې کومک نه دی کړی، یعنی پر خپلو ټولو وعدو ثابت او قائم ولاړ دي، نو د دغه مشرکانو سره دغه د دوی عهد تر هغه خپلې مودې پورې پوره کړئ. بېشکه چې الله متقیان خوښوي. فاذا انسلخ الاشهر الحرم، نو کم وخت چې دغه حرامې میاشتې تېرې سوې د دغه اشهر الحرم څخه رجب، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم نه دي مقصد، بلکې د اشهر الحرم څخه مقصد دغه 4 میاشتې دي چې و کفارو ته وخت ورکول سو. نو کم وخت چې دغه اشهر الحرم تېرې سوې یا مسلمانان سي یا د جزیرة العرب څخه ووځي
الله جل جلاله و مسلمانانو ته فرمایي کم وخت چې دغه 4 میاشتې پای ته ورسیږي فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. کم وخت چې دغه 4 میاشتې تېرې سوې نو مشرکان چې په هر ځای کې په لاس درسي وژني یې، بندیان یې کوي، په قلاو کې محاصره کوي او دوی ته د څارلو او تېرېدلو په هر ځای کې کښېني. او که بیا دوی د کفر څخه توبه وایسته، لمونځ یې د خپلو ټولو حقوقو سره ادا کوي، زکات یې ورکوي، نو د دوی لار ور ایله او خلاصه کوي. بېشکه چې الله جل جلاله بخښونکی او ډېر مهربان دی. دغه مبارکو آیاتو د کفارو سره د ژوند کولو او معاملې مسائل شرح کړه او په نورو وروستنیو آیاتو کې د دغسې مسائلو پوره تفصیل سته. نو علی رضی الله تعالی عنه د دغه آیاتو احکام او هغه نور احکام چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویلي وه اعلانول، چې د هغې جملې څخه یو دغه اعلان هم کاوه: لا يدخل الجنة الا نفس المؤمنه، یعنی و جنت بې له مسلمانه څخه بل څوک نه داخلیږي، جنت د مسلمانانو ځای دی. او ویل به ولا يطوف بالبيت عريان، او پر کعبه شریفه به لڅ انسان طواف نه کوي. موږ مخکې درته ویلي وه چې د بیت الله الحرام حج او عمره د هغو کارو څخه وه چې عربو ته د ابراهیم علیه السلام د دین څخه په میراث ورپاته سوي وه او دغه شی یې تر اوسه پورې ساتلی و. مګر په حج او عمره کې هم د جاهلیت ډېر خیرن او باطل شیان ګډ کړي وه، تر داسې اندازې چې دغه حج او عمره په عوض د دې چې د توحید پر عقیده یو عبادت وي، د شرک د اعمالو څخه یو عمل و. ابن عائذ رحمه الله وایي مشرکانو د مسلمانانو سره ګډ حج کاوه، مګر مشرکانو به په تلبیه کې هغه د شرک جملې او کلمې په لوړ آواز سره د دې دپاره ویلې چې مسلمانان په خپله تلبیه کې غلط کړي، او د دوی څخه به ځینو کسانو لڅ طواف کاوه چې دغه کار یې د بیت الله تعظیم باله، او ویل به زه پر کعبه شریفه داسې طواف کوم لکه مور چې زیږولی یم، زما پر بدن د دنیا د شیانو څخه هیڅ داسې شی نسته چې ظلم دې په ګډ وي. نو یوازې په مکه مکرمه کې نه، بلکې په ټولو عربو کې د عورت لڅوالی عادي او معمولی کار و. حتی طواف یې هم لڅ کاوه. نو دغه لڅ طواف د هجرت په 9 کال کې منع سو. او بل امر دا و چې مشرکان به تر 6 کال وروسته و حج کولو ته نه راځي. په راتلونکو کلو کې به بې له مسلمانانو بل څوک په حج کې نه وي موجود. نو دغه د هجرت د 9 کال حج هغه آخري حج و چې مشرکان ورته راغلي وه. او په راتلونکي کال کې چې د هجرت 10 کال و، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله حج وکړي چې په هغه حج کې هیڅ مشرک او کافر نو موجود. اوس نو د مسلمانانو ګوښه کېدل او جلا کېدل یوازې د منافقانو څخه نه وه، بلکې د کفارو او مشرکانو څخه هم جلا او مستقل سوه. دغه د هجرت 9 کال و چې د تبوک غزا پکښې وه، او دغه هم د حج حالات وه. ورونو، هغه ډلې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپلو قبیلو د طرفه د اسلام راوړلو دپاره راغلي دي او د سیرت په کتابو کې ذکر سوي دي، تر 80 ډلو زیاتې دي. نو زه نسم کولای چې د هغو ټولو ډلو حالات درته رانقل کم، او د هغو ټولو په بیانولو کې کومه خاصه فایده هم نسته. نو زه به فقط د هغه ډلو حالات په اجمالي ډول سره درته بیان کم چې هغه تاریخي اهمیت لري، یا د هغو ډلو په ملاقات کې کم عبرت موجود وي. خو ویونکي او اوریدونکي
ته دې دا ور معلومه وي چې په صورت عموم د ډیرو قبیلو ډلې د مکې مکرمې تر فتح وروسته راغلي دي، خو هلته ځینې داسې قبیلې هم شته چې ډلې یې د مکې مکرمې تر فتح د مخه راغلي دي. خیر، اوس به د ډلو په تفصیلي بیان سره شروع وکم. یوه د هغه مهمو ډلو څخه چې مدینې منورې ته د مسلمانېدو دپاره راغلي دي د بنو تمیم ډله ده. بنو تمیم د عربي قبایلو څخه یوه لو او قوي قبیله وه. د دغه قبیلې ډله د عطارد ابن حاجب، اقرع ابن حابس، زبرقان ابن بدر او داسې نورو نفرو په مشرۍ و مدینې منورې ته د ماپښین په وخت کې راورسېده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و کور ته ورغله. نارې وهي: یا محمد اخرج لنا، یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته راووځه. صحرایي عرب دي، د کور مخ ته ولاړ دي، نارې وهي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب کې سو چې څه پیښه ده. ټکنده غرمه او د عربستان شدیده ګرمي ده. په دغه وخت کې خلق په کورو کې آرام او راحت کوي، دوی ولاړ دي، نارې وهي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کوره څخه راووتی، ویل څه پیښه ده، څه وایاست، د څه شي دپاره راغلي یاست؟ دوی ویل غواړو چې ممادحه در سره وکړو. ممادحه یعنی مدح او تعریف. په هغه وخت کې د عربو دا عادت و چې دوې قبیلې به سره مخامخ سوې یا به سره کښېنستې، نو به هرې قبیلې د خپل ځان اوصاف بیانول. هرې قبیلې چې به ډېر اوصاف درلوده، هغه به تر هغه بلې لوړه او د احترام خاونده وه، او د دغه اوصافو د بیانولو دپاره یې خاص خلق درلوده. هغه څوک چې په خبرو به خپل اوصاف بیانول، هغه ته خطیب ویل کېده، او هغه څوک چې په شعر به د خپلې قبیلې اوصاف بیانول، هغه د دغه قبیلې شاعر و. نو هرې قبیلې به د ځان دپاره خطیب او شاعر هم درلودی. اوس دغه د بنو تمیم د قبیلې مشران د خپل خطیب او شاعر سره راغلي دي، غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره داسې بیان وکړي چې تاسې د فخر شیان ډېر لرئ که موږ. نو ویل غواړو چې ممادحه در سره وکړو چې تاسې مسلمانان د فخر شیان ډېر لرئ که موږ. مګر دوی په سره غرمه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دغه موضوع دپاره راغلي دي. اصلا په جاهلیت کې د عربو ژوند دغسې د اخلاقو څخه لرې و، نه اخلاق پیژندل او نه مراعتول، دغه د دوی ژوند و. نو دغه خلق د هغه خپل ژوند سره موافق پر دغه طریقه راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کریم او حلیم و، هیڅ یې نه ورته وویل. د دوی پر طبیعت ورسره ولاړی او ویل ښه دی. په مسجد کې نور مسلمانان هم سره راټول سوه. بنو تمیم چې خپل خطیب او شاعر ورسره دی کښېنستل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د خپل طرف خطیب او شاعر راوغوښتل. د بنو تمیم خطیب عطارد ابن حاجب ولاړ سو او په بیانیه شروع وکړه، خو ټوله بیان یې د بنو تمیم په مدح او صفت کې و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: یا ثابت ابن قیس. ولاړ ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو خطیب و. ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او په خبرو یې شروع وکړه. د اسلام او الهي دعوت خبرې وکړې او بیا یې وویل: کم فخر به تر دې لوی او لوړ وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په موږ کې دی، بل فخر به څه شي او چیرې وي؟ زموږ مسلمانانو څخه چې هر څوک مړ سي و جنت ته ځي، کم فخر به د اسلام تر فخر لوړ وي؟ موږ پر یوه الله ایمان لرو. هو، تاسې په خپل قوم او نسب فخر کوئ، مګر زموږ فخر په آخرت دی، زموږ فخر په جنت دی، زموږ فخر په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. د بنو تمیم مشرانو وویل: ستاسې خطیب زموږ تر خطیب ښه او بهتر دی. بیا د بنو تمیم شاعر زبرقان ولاړ سو. داسې شعرونه او بیتونه یې وویل چې ټوله د بنو تمیم په مدحه
او صفت کې وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه ته وویل قم یا حسان. حسان رضی الله تعالی عنه خو پیژني د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حضور او د مسلمانانو لوی شاعر. حسان رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او هغه د زبرقان پر وزن او قافیه یې اشعار وویل. فورا په هغه مجلس کې پر هغه وزن بیتونه او اشعار یې هم ټوله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مهاجرینو او انصارو په مدح او صفت کې وه. د جنت او آخرت بیان پکښې و. د بنو تمیم ډلې بیا وویل ستاسې شاعر زموږ تر شاعر ښه او بهتر دی او دغه ډله و اسلام ته داخل سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم هدیې او تحفې ورکړې. ورونو په سورة الحجرات کې دغه مبارک آیاتونه د دغه ډلې د اخلاقو په باره کې نازل سوي دي چې په هغه کې و ټولو مسلمانانو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د ګزارې او معاملې لارښوونه ده. الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم. یعنی ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی خپل مفکورې او نظریې د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوامرو تر صادرېدو د مخه مه وړاندې کوئ بلکې د هغو د اوامرو انتظار باسئ او د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ. بېشکه چې الله جل جلاله ښه اورېدونکی او په هر څه خبر دی. د دې آیات شریف څخه مقصد دا دی چې په هر موضوع او هر معامله کې باید د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت وسي. انساني فکر، رایه او قانون کم او ناقص دی. په سل کې سل یې نتیجه ناکامي او بربادي ده. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یعنی ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دي خپل آوازونه د نبی صلی الله علیه و آله وسلم تر آواز مه لوړوئ او په لوړ آواز خبرې مور ته کوئ لکه ځینې ستاسې چې د ځینو نورو سره په لوړ آواز خبرې کوي. دا بیره سته چې ستاسې ښه عملونه به ضایع سي او تاسې به نه یاست په خبر. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. یعنی هر هغه کسان چې خپل آوازونه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور کې کښته کوي، په کښته آواز سره خبرې کوي، دا هغه کسان دي چې الله جل جلاله د دوی زړونه د پرهیزګارۍ او د الله جل جلاله د بیرې دپاره آماده کړي دي. یعنی خپل الهي توفیق یې د دوی سره ملګری کړی دی. دغو کسانو لره مغفرت، بخښنه او لوی ثواب دی. ورونو په اسلام کې لوی شعائر څلور شیان دي: قرآن مجید، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، کعبه شریفه او المنځ. نو تر هر څه د مخه دا لازم دي چې د دغه څلورو شیانو عزت او احترام وساتل سي. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. هر هغه کسان چې د کور د باندې د طرفه څخه تا ته نارې در وهي اکثره د دوی عقل نه لري، چې دا هغه د بنو تمیم ډله وه. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحیم. کچیر دوی تر هغو پورې صبر کړی وای تر څو چې ته ورته راوتلی، دغه به د دوی دپاره خیر او بهتر وای. او الله جل جلاله ډیر بخښونکی او مهربانه دی. دا هغه آیاتونه وه چې د بنو تمیم د ډلې په باره کې نازل سوه او د ټوله امت دپاره درس او لارښوونه ده. او بیا یوه بله
داسې ډله راغله چې د هغو د راتګ هیڅ امید نه و، چې هغه د بني عامر ډله وه، چې د دغه ډلې مشر عامر ابن طفیل او اربد ابن قیس وه. ورونو، که ستاسې هغه د بئر معونه فاجعه په یاد وي، کم چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم 80 نفره اصحاب کرام پکښې شهیدان او ووژل سوه، د هغه سبب د دغه عامر ابن طفیل غدر او خیانت و. و دغه مسلمانانو ته د دغه عامر ابن طفیل اکا چې په ملاعب الاسنه سره مشهوره و جوار او امان ورکړی و، خو دغه عامر ابن طفیل هغه جوار مات او په خیانت سره ټول مسلمانان شهیدان کړه. اوس راغلی دی چې په ظاهره سره مسلمان سي. دغه خائن عامر ابن طفیل او اربد ابن قیس نه غوښته چې مسلمانان سي، مګر څرنګه چې د دوی شاوخوا قبیلې اسلام ته داخلي سوي وې، نو د دوی قوم دوی مجبوره کړ چې ولاړ سي او مسلمانان سي. نو د قوم د غوښتنې په سبب دغه 2 نفره د قوم د نورو مشرانو په ملګرتیا و مدینې منورې ته ولاړه، مګر دغه 2 نفره چې د قوم عمده رئیسان او د دغه ډلې مشران وه، نو د قوم او خپلو ملګرو په وکالت او نمایندګي دوی خبرې کولې. خو په لار کې عامر ابن طفیل و اربد ابن قیس ته ویلي وه چې یا اربد، زه والله اسلام نه غواړم. اربد ویل والله زه هم نه غواړم. عامر ورته وویل واوره، زه به محمد صلی الله علیه و وسلم په خبرو مشغوله کم وخت چې دی ولیدی چې دی زما سره په خبرو مشغوله دی او تا ته فکر نسته، نو ته د تورې وارې پر وکړه. دغه 2 نفرو په لار کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر وژلو اتفاق سره وکړي، او دغه ډلې چې به راتلې نه خلع سلاح کېدې، یعنی اسلحه نه ځینې اخیستل کېده، ځکه هغه هم د قبیلو او قومو مشران وه. دا اجازه ورکول کېده چې د خپلې اسلحې سره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره کښیني او ملاقات ورسره وکړي. صحابه کرام به هم موجود او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر شاوخوا به حاضر وه. نو دغه 2 نفر راغله او اوس یې امید دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم به د دوی سره تنها سي او دوی به هغه خپله خائنانه نقشه عملي کړي. خیر، دغه ډله د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره په مسجد کې کښېنسته. عامر ابن طفیل چې د قوم او ډلې رئیس دی په خبرو شروع وکړه او ویل یا محمد صلی الله علیه و وسلم، خالني، یعنی زما سره یوازې سه، زه غواړم چې په تنهایی کې خبرې در سره وکم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل یا والله، تر څو چې تا پر الله جل جلاله ایمان نوي راوړي او دا شاهدي ادا نه کې چې الله یو دی او هغه لره هیڅ شریک نسته، در سره تنها بسم. عامر بیا وویل یا محمد خالني، زما سره یوازې او تنها کښېنه، زه خبرې در سره کوم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم بیا وفرمایل لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. دغه خائن عامر ابن طفیل په دې سبب خبرې اوږدوي چې اربد د تورې وارې وکړي، مګر اربد چې توره ورڅخه ده حرکت نه کوي. که څه هم عامر ابن طفیل به رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خبرو مشغوله کوي او په دغه وخت کې اربد د مسجد په بل طرف کې ناست دی، کولی شي چې پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم د تورې وارې وکړي، خو آرام ناست دی، هیڅ حرکت نه کوي. عامر ابن طفیل په احمقانه او بې معنا خبرو شروع دی، وایي یا محمد صلی الله علیه و وسلم، په والله که زما پر رایه نه را سره ولاړې، زه به مدینه په لشکر او آسانو ډکه کم، یعنی ستا د جنگ د پاره به راسم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم جواب نه ورکوي. په بخاری شریف کې حدیث دی چې عامر ابن طفیل و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغلی او ورته ویل یې په 3 شیانو کې و تا ته اختیار در کوم، هر یو چې دې خوښ وي هغه عملي کړه. یو دا چې د دشتو خلق یې ستا او د غرو خلق یې زما، یعنی شاری خلق یې ستا او دغه کوچي د قبیلو خلق یې زما. که دا نه وي
نو مې د ځان خلیفه وګرځوه، یعنی تر تا وروسته به حکم زما وي. که دا هم نه وي نو درېیمه خبره دا ده چې د غطفان لښکرې به په زرو ابلقو اسانو او زرو ابلقو ماجانو کې در باندې راولم. عامر دغه خبرې کوي او په دې انتظار دی چې ملګری یې د تورې وارې وکړي، مګر هغه آرام ناست دی. عامر بیا وویل یا محمد خالني. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تر څو چې تا پر یوه الله چې شریک نه لري ایمان نه وي راوړی نه در سره تنها کېږم. عامر ویل والله زر اشقر او زر شقرا به در باندې راولم، یعنی زر ابلق اسان او زر ابلق ماجانی به در باندې راولم، چې دا د عامر د لشکر د سپرو شمیر او عدد وو. یعنی داسې لشکر به ستا د جنگ د پاره راولم چې ټول به پر ابلق و آسانو سپاره وي. عامر په دغه خبرو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیروي او مشغوله کوي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو جواب نه ورکوي. سړی بې عقل دی او دا د خبرو طریقه نه ده، نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو جواب نه ورکوي. آخر عامر ابن طفیل وویل والله نه مسلمانېږم، او د مسجد څخه ووتی رهیس. هغه نورو ملګرو یې ورته وویل سړی دا دې څه وکړه؟ ده ویل زه نه مسلمانېږم. وروسته په لار کې عامر و اربد ته وایي والله په ټولو عربو کې تر تا قوي شجاع او دلاوره نه دی را معلوم، نو ولې دې نه واهه؟ ما به په خبرو مشغوله کوي او ته به آرام ناست وې. آیا وبېرېدې؟ بې همته سوې؟ اربد ویل یا والله، مګر هر وخت چې به ما غوښته چې د تورې وارې پر وکم ته به زما او د ده په مابین کې وې. عامر ویل زه چیرې وم ته چیرې؟ سړی زما څخه ډېر لرې ناست و. اربد ویل یا والله، هر وخت چې به ما غوښته چې وې وهم ته به مې مخته راغلې. غواړې چې ته مې وهلی وای؟ عامر په تعجب کې ورونو، د هجرت په اولو وختو کې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ځان دپاره محافظ، پیردار او ساتونکی دراوه چې اوس باډیګارد ورته ویل کېږي. مګر کم وخت چې د الله جل جلاله دغه قول نازل سو چې فرمایي والله یعصمک من الناس، یعنی الله جل جلاله دې د خلقو څخه ساتي، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه پیردار یا محافظ د ځان څخه ایسته او لرې کړي. دغه آیات تر نزول وروسته د ځان د حفاظت دپاره څوک نه دراوه، نو دلته هم الله جل جلاله په خپل حفظ سره وساتي. د بنو عامر ډله چې رهیس وه په لار کې یې د شپې د تېرولو دپاره د بنو سلول په قبیله کې واړول. بنو سلول یوه بدنامه قبیله وه چې په عربو کې په غدر او خیانت سره مشهوره وه، خو د دوی او بنو عامر په مابین کې تعلق او شناخت وو، مګر نورو ټولو عربو پر بنو سلول بد ویل. اوس دغه د بنو عامر ډلې په بنو سلول کې واړول او په خپله عامر ابن طفیل د یوې ښځې په کور کې بیده سو. سهار چې راویښ سو ستونی یې پړسېدلی و، چا ویل د طاعون مرض دی او څوک وایي سرطان و، خو اصلا د الله جل جلاله اراده داسې وه چې په یوه شپه یې ټول ستونی وپړسېدی او عامر پوه سو چې مرم. نو یې یوه خبره وکړه چې هغه په عربو کې متل سوه. عامر ویل اغدة كغدة البکر وموت فی بیت سلولیه. غده و پارسوب او مرغړی ته ویل کېږي، او بکر و کوچني اوښ یا جونګي ته ویل کېږي. دغه مرغړی په اوښانو کې یو مرض دی چې ستونی یې وپړسېږي او بیا مري. نو عامر ویل دا څونه بدبختي او ذلت دی په عوض د دې چې په جنگ کې وژل کېدلی د اوښانو په مرض مرم او د یوې سلولي ښځې په کور کې مرم. عرب به بیا زما و کورنۍ ته پیغور ورکوي. متکبره او مغروره و، دغسې مرګ یې نه و خوښ. څو و داسې حال ته ورسېدی چې د ولاړې ولوېدی، خو بیا یې هم ویل زما آس راولئ. آس راوستل سو، ویل پر آس مې سپور کړي. بیا یې ویل زما اسلحه توره او نیزه مې راکړي، هغه یې هم ورکړه. آس یوې خوا او بلې خوا ته ګرځوي
اسلحه پورته او کښته کوي څو د آسه راولوېدی. خلق ورغله چې ویې کتي دی مړ و. دغه د غادر او خاین عامر ابن طفیل ملعون مرګ و. په دغه ذلیل ډول د خپله کوره څخه لرې مړ سو. قوم یې دی شخ کی او رهي سوه. څو و بني عامر ته ورسېده. هلته ټوله قبیله ورته راټوله سوه. پوښتنې ځینې کوي چې څه مو وکړه او کومې نتیجې ته ورسېدلاست. دوی د خپل سفر حالات ورته وویل. قوم پوښتنه ځینې وکړه چې و څه شي ته دعوتولاست. اربد ابن قیس چې اوس د قوم مشر دی بې ادبي او بې حیایي وکړه. د الله جل جلاله په مقابل کې یې دلاوري وکړه او ویل موږ یې و خپل اله ته دعوت کړو. که د محمد صلی الله علیه و آله وسلم اله زما و مخ ته وای دغه اوس به مې په غشي ویشتلی او وژلی وای. العیاذ بالله. دا یې د الله جل جلاله سره بې ادبي او بې پروایي وه. بیا نو دغه اربد په داسې حال کې چې اسلام یې رد کړی دی پر خپل اوښ سپور او رهي سو. اوس د قوم مشر اربد ابن قیس دی. چا د ده د خبرو په جواب کې څه نه ورته وویل. دی په لار کې یوې لوړې ته وختې. په دغه وخت کې برېښنا صاعقه چې موږ ټکه ورته وایو راولوېده. اربد ابن قیس او د ده اوښ یې د خلقو په حضور وسوځل. خلق ورته ګوري چې اربد او اوښ یې دواړه د دغه برېښنا یا صاعقې په واسطه وسوځل سوه. دا د هغه جرأت او دلاورۍ نتیجه وه چې ده د الله جل جلاله په مقابل کې درلوده. د اربد ابن قیس په باره کې د سورة الرعد 12 او 14 نمبر آیاتونه نازل سوه. الله جل جلاله فرمایي هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. یعنی دغه الله جل جلاله هغه ذات دی چې تاسې ته برېښنا درښکاره کوي د پاره د بیرې د هغه چا چې ضرر ورسوي یا د پاره د طمع د هغه چا چې ګټه او فایده ورسوي. او دغه الله جل جلاله لطفا فتا واړوه. یعنی الله جل جلاله هغه ذات دی چې تاسې ته برېښنا درښکاره کوي د پاره د بیرې د هغه چا چې ضرر ورسوي یا د پاره د طمع د هغه چا چې ګټه او فایده ورسوي. او دغه الله جل جلاله په اوبو درنې اورېځې په هوا کې راپورته کوي. یعنی دغه د برېښنا لیدل د دوو حالتو څخه خالي نه دي. ځینې هغه کسان دي چې د تاوانه څخه یې بیریږي هغه په بیروي، او ځینې هغه کسان دي چې د باران په امید دي هغه په خوشحاله کوي او په زړو کې یې د باران طمع پیدا سي. مقصد دا چې د الله جل جلاله ذات د انعام او نعمتو د انتقام او عذابو د دواړو جامع دی. چې یو مثال یې دا دی چې په دغه اوريځ تالند او برېښنا کې په یوه آن کې دوه متضاد کیفیتونه موجود دي چې د عذاب څخه بیره او د رحمت امید دي. مثلا کم وخت چې اوريځې راسي تالند او برېښناوي شروع سي نو خلق په دې امید سي چې باران به واورېږي، خو په عین وخت کې دا بیره هم ورته پیدا سي چې چیرې ټکه یا تندره ونه لویږي چې د انسانانو د هلاکت سبب ونه ګرځي. او یا کم وخت چې په اوبو ډکې درنې اورېځې راسي خلق په خوشحاله سي چې ښه بارانونه به وسي او د الهي رحمت سبب به وګرځي، خو په عین وخت کې دا بیره هم ورسره پیدا سي چې د دغه بارانو څخه یو لوی طوفان جوړ نسي او د انسانانو د هلاک سبب ونه ګرځي. نو د انسانانو د پاره دا لازمه ده چې د الله جل جلاله د رحمت امیدواره هم وي او په عین وخت کې د عذاب څخه هم وبیریږي. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. او تسبیح وایي رعد په حمد او ثنا د دغه الله او نور ټولې ملائکې د الله جل جلاله د بیرې او هیبت څخه تسبیح وایي. او دغه الله جل جلاله
ټکې تندرې پر هغه چا رالیږي چې د الله جل جلاله اراده وي. حال دا چې دغه خلق د الله جل جلاله په شان کې جدل او جګړې کوي. حال دا چې د الله جل جلاله عقوبت او نیول ډېر سخت دی. د بنو عامر قبیلې چې دغه حالات ولیده چې عامر ابن طفیل ته څه ورپېښه سوه، اربد ابن قیس ته څه ورپېښه سوه، نو بنو عامر ټول پر اسلام ودرېده او اسلام ته داخل سوه. دا د بنو عامر د قبیلې د اسلام سبب و. ورونو، د بني عبدالقیس د قبیلې څخه یوه ډله د مسلمانېدو دپاره مدینې منورې ته راغله چې شمېر یې 40 نفره و. دغه خلق و اسلام او مسلمانېدو ته په ډېر شوق و. کم وخت چې د مسجد نبوي و ساحې یا میداني ته ورسېده، اوښان او سامان یې دغسې پرېښول، حتی اوښان یې هم ونه تړل. په ډېر تلوار او چاپلوکي د مسجد پر طرف ورهي سوه. هر یو غواړي چې تر هغه بل ور دمخه سي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پر اسلام بیعت وکړي. د دوی په جمله کې یو پوه او هوښیار سړی و چې نوم یې احنف و او اشج عبدالقیس هم ورته ویل کېده. دغه احنف په پوره احتیاط او آرامي په سړه سینه د اوښانو څخه سامانونه کښته کړه، اوښان یې وتړل، پر سامانو وګرځېدی، بیا نو مسجد ته ورغلی. هغه نورو ټولو بیعت کړی و، اسلام ته داخل سوي وه. دی په آخر کې راغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې پر اسلام بیعت وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د ده کار ډېر خوښ سو او په خوشحاله سو. نو یې وفرمایل: یا احنف، په تا کې دوه خویه یا صفته سته چې د الله او رسول الله خوښ دي. احنف ویل: یا رسول الله، هغه دوه صفته یا خویه څه شي دي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: حلم او احتیاط، آرامي او سړه سینه. دغه احنف رضی الله تعالی عنه ډېر حلیم و. د حلم او احتیاط فایده دا ده چې یو انسان په خپلو تصرفاتو کې نه غلطیږي. د احنف د حلم قصې خورا ډېرې دي، خو دغه یوه قصه یې دلته واورئ. وایي احنف یوه مینځه درلوده. یو وخت د دغه مینځې څخه یو لوښی ورڅخه و چې په هغه کې ایښولې اوبه وې. د مینځې څخه دغه لوښی د احنف پر یوه کوچني زوی ولوېدی. هغه وسوځل سو او مړ سو، خو احنف و مینځې ته هیڅ هم ونه ویل. دا یې حلم و. او بل د ده خصلت احتیاط او آرامي وه. په هیڅ کار کې تلوار نه کاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احتیاط صفت کړی دی او هغه یې ښه بللی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: احتیاط او آرامي په هر شي کې ښه ده، بیله د خیر او آخرت په کارو کې. په هغو کې ځنډ مه کوه. دا مه وایه چې ته ودرېږه چې زه فکر وکم. مثلا یو چا د خیر او صدقې و کار ته ور وبللې، بې له فکره او حسابه، جمع او ضرب مه ورته کوه. هغه د خیر کار وکړه، مګر په دنیوي کارو کې احتیاط د انسان دپاره خیر دی. بیا نو احنف رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه او ویل: یا رسول الله، دغه دوه خویونه ما زده کړي او د ځان عادت مې ګرځولي دي، که الله جل جلاله زما په طبیعت کې پیدا کړي دي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: بلکې الله جل جلاله ته پر دغه خویو پیدا کړي یې. احنف رضی الله تعالی عنه وویل: الحمدلله چې الله جل جلاله په ما کې داسې دوه خویه ایښي دي چې د الله او رسول الله خوښ دي. دا د الله جل جلاله احسان دی چې د جل جلاله را پکښې پیدا کړي او بیا یې خوښ کړي دي. نو بنو عبدالقیس مسلمانان سوه. بنو حنیفه چې یو قوم او قبیله ده چې د نجد په یمامه کې اوسېده. ویل کېږي چې دغه قبیلې د جنگ دپاره 100,000 نفر درلوده، یعنې ډېره لو او قوي قبیله وه. د دغه قبیلې 19 نفره مشران د هجرت په 9 کال کې مدینې منورې ته د اسلام راوړلو دپاره راغله، چې په دغه ډله کې مسیلمة الکذاب هم و. مسیلمه ابن ثمامه ابن کبیر ابن حبیب
ابن الحارث د دغه بنو حنیفه د قبیلې څخه دی. دغه ډلې د انصارو څخه د یوه سړي په کور کې واړول او بیا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بې له مسیلمه څخه د اسلام راوړلو دپاره ورغله. مسیلمه هلته هغه خپل د اړولو په ځای کې پاته سو. مسیلمه مدینې منورې ته راغلی دی خو په اسلام او مسلمانېدو نه دی راځي. څرنګه چې مسیلمه د خپل قوم د مشرانو څخه و نو د قوم څخه مخالفت نسوای کولی، ورسره راغلی دی مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نه ورغلی. د قوم دغه راغلو خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت وکړي او اسلام ته داخل سوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته هدیې او تحفې ورکړې. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عادت و چې دغه راغلو خلقو ته به هدیې ورکولې. نو قوم وویل یا رسول الله په موږ کې یو سړی سته چې زموږ د مشرانو څخه دی مګر زموږ سره اوس دلته نه دی راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څرنګه چې دی ستاسې د سامانو ساتنه او حفاظت کوي او ستاسې خدمت کوي نو بد سړی نه دی. دغه هدیه د هغه دپاره هم در سره واخلئ. قوم هم هغه هدیه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د مسیلمه دپاره و ورسره واخیسته او مسیلمه ته ورغله او ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه هدیه ستا دپاره راکړې ده. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څرنګه چې دی ستاسې خدمت او کومک کوي د سامانو حفاظت مو کوي نو بد سړی نه دی. مسیلمه ویل وګورئ محمد صلی الله علیه و آله وسلم زما صفت وکړي. د مسیلمه ټول ملګري مسلمانان سوه بې له ده څخه خو د دوهم وار دپاره مسیلمه د خپلو ملګرو سره و مسجد نبوي ته ورغلی او هلته په مسجد کې ناست دی. دی او د ده قوم خبرې سره کوي. مسجد نبوي خو تاسې ته در معلوم دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور د مسجد سره مشتی دی. فقط یو دیوال یې تر مابین و او په دغه دیوال کې د کور او مسجد تر مابین یوه دروازه وه چې پرده پر ځړېده او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د دغه لارې څخه مسجد ته ورتلی. نو مسیلمه او قوم یې په مسجد کې سره ناست دي او خبرې سره کوي. د مسیلمه شا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور و طرف ته وه، د شا طرف نه ویني. د مسیلمه ملګرو د مسیلمه څخه پوښتنه وکړه چې ته څه وخت اسلام ته داخلیږې؟ مسیلمه ویل که هر وخت محمد صلی الله علیه و آله وسلم زه د ځان خلیفه وګرځولم یعنی تر ده وروسته یې حکم ما ته راکئ زه مسلمانېږم. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کوره څخه و مسجد ته ورداخل سو او د مسیلمه خبرې یې واورېدې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه سړي کې شر ولیدی او پوه سو چې د دغه سړي اراده نوره ده. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مځکې څخه یوه کوچنۍ خاشه راپورته کړه چې په عربي کې عرجون ورته وایي او ویل والله که ته زما څخه دغه خاشه وغواړې در بې نه کم. خلافت خو څه کوې بلکې خاشه نه در کوم او والله نه را معلومیږي بې له درواغجنه او والله ته هغه څوک یې چې په خوب کې راښکاره کړه سوې او که بې له اسلامه بیرته ولاړې الله جل جلاله به دې خوار او حقیر کې. دا ټوله سختې او شدیدې خبرې وې. خیر د مسیلمه ملګري ټول و اسلام ته داخل سوه مګر مسیلمة الکذاب نسو مسلمان. په وروسته کې چې د بنو حنیفه ډله د مدینې منورې څخه ولاړه صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه ویل یا رسول الله د دې خبرې څخه دې مقصد څه و چې ته هغه څوک یې چې په خوب کې راښکاره سوې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ما په خوب کې ولیده چې د ټولې مځکې خزانې و ما ته راجمع کړه سوې او بیا مې په خپلو لاسو کې د سرو زرو دوه وښې ولیده چې زما ښه نه ځینې راغله. وحی راته وسوې چې پویه که ما دغه وښې پو کړه او هغه په هوا سوه. صحابه کرامو وویل
یا رسول الله د دغه وښیو ترجمه دې په چی سره وکړه؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل د هغو ترجمه مې په 2 درواغجنانو سره وکړه چې په جزیرة العرب کې به پیدا کیږي، 2 نفره چې په درواغو سره به د نبوت دعوه کوي او الله جل جلاله به ذلیله کړي. واقعا هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر رحلت د مخه 2 نفره چې په درواغو یې د نبوت دعوه وکړه په جزیرة العرب کې پیدا سوه، چې یو یې دغه مسیلمة الکذاب په یمامه کې و چې د هجرت په 10 کال کې یې د نبوت دعوه وکړه، او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې چې د هجرت 12 کال او د ربیع الاول میاشت وه، د وحشي چې د حمزه رضی الله تعالی عنه قاتل و او ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د طرفه ووژل سو، او بل یې اسود العنسی و چې په یمن کې و او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر رحلت یوه ورځ د مخه د فیروز د طرفه ووژل سو. د ده د وژل کېدو خبر د وحیو په واسطه رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته راغلی او صحابه کرامو ته یې دغه خبر ووایه، خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم خلیفه و د خلقو په واسطه د یمن څخه خبر راورسېدی. د مسیلمة الکذاب قصه اوږده ده، خو کم وخت چې خپل وطن یمامې ته ولاړی د خپل ځان او د نبوت په باره کې فکر کاوه، تر څو چې داسې دعوه یې وکړه چې دی د الله جل جلاله د طرفه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره په نبوت کې شریک کړه سو او د ځان دپاره یې د نبوت دعوه وکړه. د ځانه څخه یې د شعر پر قسم بې معنا جملې جوړولې او ویل به چې دغه وحی دی چې وما ته رانازلیږي. خپل قوم ته یې شراب او زنا ور حلال کړه، خو پر دغه سربیره هم دا شاهدي ادا کول چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم نبی دی. د یمامې څخه یې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته لیک ولیږئ چې لیکلی یې وه من مسیلمة رسول الله الى محمد رسول الله. خبر اوسه چې ماته هم دغه د نبوت په کار کې ستا سره شراکت راکړه سو. د مځکې نیم امر او حکم زموږ دی او نیم یې د قریشو، مګر قریش داسې قوم دی چې تجاوز کوي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې په جواب کې لیک ور ولیږئ چې ورته لیکلي یې وه بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى مسیلمة الکذاب. د دغه وخت څخه د مسیلمه لقب کذاب سو. السلام علی من اتبع الهدى اما بعد. ځکه د الله جل جلاله ده او هغه چاته ورکوي چې د ده خوښه وي او آخرت د پرهیزګارانو دی. مسیلمة الکذاب د دغه وخت څخه و خپلو کاذبو ادعاګانو ته دوام ورکوي او د ده دغه د درواغو دعوه د یوه مسلمان نفر په مرتد کېدو سره نور هم شهرت پیدا کوي چې هغه قصه داسې وه. کم وخت چې د بنو حنیفه ډله مسلمانان سوه، د هغې ډلې څخه یو نفر چې نهار ابن عنفوه نومېدی دلته په مدینه منوره کې پاته سو. قرآن کریم یې په یاداوه او د اسلام احکام یې زده کول. سورة البقره او سورة آل عمران یې د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه په کومک په یاد کړه. نور د اسلام احکام یې هم زده کړه، څو د ده سره کافي علم او معلومات جمع سوه. د قرآن مجید څخه یې ډېره حصه په یاد کړه. ابو هریره رضی الله تعالی عنه په یوه حدیث کې روایت کوي، وایي زه او دغه نهار او د انصارو څخه بل دریم نفر سره ناست وو چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم راغلی او یوه عجیبه خبره یې وکړه. موږ 3 نفره ناست یو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ستاسې څخه یو نفر په اور کې دی، یعنی ستاسې 3 نفرو څخه یو نفر دوژخ ته ځي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه وایي زه پر خپل ځان ډېر زیات وبېرېدم او پس له څه مودې څخه هغه انصاري هم پر اسلام وفات سو. وایي زما بیره نوره هم زیاته سوه ځکه د هغه 3 نفرو څخه زه او نهار پاته سو او نهار عابد عالم او د قرآن مجید حافظ دی.
همیشه لمونځ او عبادت کوي، د قرآن مجید په یادولو او حفظولو مشغوله دی. نو زه پر خپل ځان ډېر بیرېدم چې هغه دوزخي زه نه یم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه نهار د بنو حنیفه و قبیلې ته ولېږي چې و هغو ته اسلام او د اسلام احکام ور وښیي، ځکه ده د اسلام څخه ډېر شیان زده کړي وه. نو ویل و بنو حنیفه ته ورسه چې په خپله د دغه نهار قبیله وه، د دین احکام ور وښیه. نهار هم رهي سو او یمامې ته ورسېدی. د مخه تر دې چې د خلقو سره یو ځای سي، مسیلمة الکذاب ور وغوښتی او ورته ویل یې یا نهار که دې و خلقو ته وویل چې مسیلمه نبي دی، زه به دې د ځان وزیر وګرځوم. د نهار هم د دنیا طمعه پیدا سوه. دی فقیر او غریب سړی و او اوس په یوه وار وزیر کیږي، دنیا ورکش کوي. کم وخت چې د بنو حنیفه مسلمانان او کفار ورته راټول سوه او د ده څخه یې پوښتنه وکړه چې محمد صلی الله علیه و وسلم څه ویل؟ نهار ویل محمد صلی الله علیه و وسلم ویل چې مسیلمه هم ما غوندې یا زما پر قسم نبي دی. د بنو حنیفه څخه هغه کسان چې مسلمانان سوي وه، هغه خلق د دغه نهار په واسطه بیرته مرتد سوه او د بنو حنیفه خلقو مسیلمه په نبوت ومني چې د نهار دغه کار د مسیلمة الکذاب د نبوت د شهرت سبب وګرځېدی. دغه قصه موږ ته یوه ډېره مهمه لارښوونه کوي، هغه دا چې موږ خلق نسو پیژندلی. هو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه سړي په باره کې د الهي وحیو او معلوماتو په سبب پیشګویي کړې وه او موږ ولیده چې هغه څه وکړه. خو موږ امت عاجزه بندگان یو، بې له هغه څخه چې الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خبر کړي یو، او بې له ظاهري حالت څخه نور څه نسو ویلی. حتی رسول الله صلی الله علیه و وسلم کم وخت چې د تبوک د غزا څخه بیرته مدینې منورې ته راتلی، پر لار یې یو ځای واړول. ځینو نفرو د لښکر اوښان بوتله او څارل یې، خو د دغه نفرو څخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اوښه ورکه سوه. صحابه کرام پسې ګرځېده چې پیدا یې کړي. هلته بیا په لښکر کې یو منافق و چې نوم یې زید ابن لصیط القینقاعي و. دغه منافق په دې سفر کې د عماره ابن حزم رضی الله تعالی عنه په ډله کې و چې دغه عماره رضی الله تعالی عنه د اهل بدر او اهل بیعة العقبې څخه دی. نو دغه منافق د عماره په خیمه کې ناست دی، مګر په خپل عماره رضی الله تعالی عنه په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره د هغه په خیمه کې دی چې هغه خیمه بیا د لښکر په بله منطقه کې وه. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اوښې د ورکېدو خبر په لښکر کې نشر سو، دغه زید منافق چې د عماره رضی الله تعالی عنه په خیمه کې دی وویل آیا محمد نه وایي چې زه نبی یم او د آسمان په خبر مو خبروي؟ مګر اوس دی نه دی خبر چې د ده اوښه چیرې ده. دا خو دلته د عماره رضی الله تعالی عنه په خیمه کې د منافق زید خبره وه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې هلته لرې په خپله خیمه کې ناست دی او عماره رضی الله تعالی عنه هم هلته ورسره و، وفرمایل یو سړی وایي چې مقصد یې دغه زید منافق و، ویل یو سړی وایي چې محمد وایي زه نبی یم او د آسمان په خبر مو خبروي، مګر اوس نه دی خبر چې خپله اوښه یې چیرې ده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم نور هم وفرمایل زه نه یم خبر مګر په هغه شیانو چې الله جل جلاله په خبر کړی یم، یعنی تر هغه زیات غیب نه دی را معلوم. نو الله جل جلاله خبر کړم چې زما اوښه په پلاني شیله کې او په پلاني ځای کې ده، قیزه یا تناو یې په یوه درخته پورې بند دی. نو هغې درختې بنده کړې ده، ولاړ سئ او رای ولئ. نفر پسې بلاړه، واقعا هم اوښه په هغه ځای کې پر هغه قسم بنده وه او اوښه یې راوسته. د دغه واقعې تر لیدلو او اورېدلو وروسته عماره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خیمې څخه و خپلې خیمې ته راغلی او په خپله خیمه کې دغه بیان کوي چې والله
اوس عجبه واقعه پیښه شوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عجبه خبره وکړه. مقصد هغه قصه یې ټوله بیان کړه. د خیمې د خلقو څخه یوه نفر چې په دغه خیمه کې موجود و عماره رضی الله تعالی عنه ته وویل دغه خبره ستا تر راتګ د مخه دغه زید وکړه. عماره رضی الله تعالی عنه پر زید مخ راواړوه او پر څټ یې په سوکانو وهي او ورته وایي الله دې مړ که، ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې دغه خبرې کوې. تر هغو یې واهه چې خلقو ځینې خلاصاوه او بیا یې د خپلې خیمې څخه وشړی. مقصد دا چې غیب بې له الله جل جلاله و بل هیچ چاته نه دي ور معلوم. لا یعلم الغیب الا الله. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په نهار باور او اعتماد وکړي چې و بنو حنیفه ته یې ولېږي، مګر نهار مرتد سو او دغسې فتنه انګیزه یا د فتنې ډک کار یې وکړي. نو ځکه علمای کرام وایي که یو څوک غواړي چې په یو چا پسې اقتدا وکړي او د هغه متابعت وکړي نو د داسې چا متابعت کوي چې هغه پر اسلام وفات سوی وي او پر خیر یې خاتمه سوی وي، مګر ژوندی انسان د هغه د فتنې او خرابېدو ضمانت څوک نسي کولی. ته نه یې خبر چې څه وخت او کله څنګه او چیرې په فساد او فتنه اخته کیږي او د حق لارې څخه اوړي. لکه نن ورځ چې داسې ډېره پیښه ده. بیرته خپلې قصې ته راګرځو. ورونو، مدینې منورې ته د مسلمانېدو دپاره په ډلو ډلو خلق او قبیلې راتلې. د هغه مهمو ډلو څخه یوه هم د طی د قبیلې ډله ده چې په حقیقت کې دا ډله نه وه، بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه سریه ولېږل چې د طی قبیله فتحه کې عدي د حاتم طائي زوی د طی د قبیلې مشر او رئیس و. دا هغه حاتم طائي دی چې په سخا سره مشهوره و او تر اوسه پورې یې نوم یادیږي. عدي د دغه حاتم طائي زوی او د طی د قبیلې رئیس دی. عدي ولیده چې اسلام ورځ په ورځ نشریږي، نو دی په بیره کې و او همیشه به احتیاط کاوه. د مدینې منورې او طی پر لار هلته یوه صومعه وه چې په دغه صومعه کې د نصاراو ځینې راهبان اوسېده. نو عدي د دغه صومعې و یوه راهب ته ویلي وه که دې هر وخت د مسلمانانو لښکر او بیرغان ولیده چې زموږ پر طرف را رهي دي ما ته خبر راکړه، غواړي چې وتښتي. عدي د تیښتې او سفر دپاره بوده او د سفر ټول لوازم تیار او آماده کړي دي. د تیښتې دپاره پر دوو ګوتو ناست دی. کم وخت چې هغه راهب د مسلمانانو د سریې بیرغان او لښکر ولیده نو یوه عدي ابن حاتم طائي ته خبر ورکوي چې د مسلمانانو لښکر را رهي دی، که ستا د یوه کار اراده وي هغه وکړه. عدي ابن حاتم څه وکړه؟ فقط خپله ښځه او اولادونه یې ورسره رهي کړه او مالونه یې ورسره واخیسته. طی یې پرېښاوه او د شام پر طرف د شام و نصاراو ته وررهي سو. مسلمانان راغله، طی یې ونیوی. څوک چې تښتېدلی سوای هغه وتښتېده او هغه پاته نفر بندیان ونیول سوه. د بندیانو په جمله کې یوه هم د عدي ابن حاتم طائي خور وه. بندیان مدینې منورې ته راوستل سوه او مسجد ته نږدې یې ځای ور جوړ کړي. بندیان یې په دغه ځای کې واچول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې بلمانځه ته تلي دغه بندیانو ته به ور وګرځېدی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و بندیانو ته ورغلی دغه بندي ښځه د عدي خور ولاړه سوه. ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم زه فلانۍ د قوم د رئیس حاتم طائي لور یم، پلار مې مړ سو او د کورنۍ مشر مې غائب دی، نو رحم را باندې وکړه، اکرام او عزت مې وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د کورنۍ مشر دې څوک و؟ ښځې ویل ورور مې عدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه د الله او رسول الله څخه تښتېدلی دی د الله رسول الله او اسلام څخه تښتې. نور رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ساکت سو او دې هم د ویلو دپاره نور څه نه درلوده، کښېنسته.
دوهمه ورځ بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم بندیانو ته ورغلی. ښځې بیا هغه خبره ورته وکړه او رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه جواب ورته ووایه. درېیمه ورځ چې بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورغلی، ښځه ناسته ده او نن څه نه وایي، ځکه د ویلو دپاره شی نه لري او امید یې هم نسته. ښځه وایي د رسول الله صلی الله علیه و وسلم وشاته یو نفر ولاړ و چې هغه نفر علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه. نو ښځه وایي هغه نفر اشاره راته وکړه چې ولاړه سه او خپل عرض دې ووایه. وایي زه بیا ولاړه سوم او هغه خبره مې وکړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ستا مشر عدي ابن حاتم الطائي دی، هغه چې د الله او رسول الله څخه تښتېدلی دی، مګر ته تا به ایله کو او که عدي راغلی د هغه به هم اکرام او عزت وکړو. دا جمله یې د دې دپاره ورته وویل چې د عدي زړه و اسلام ته مایل سي. نو ښځه چې اوس خلاصه او ایله سوه ویې ویل یا رسول الله که څوک شام ته تله ما خبره که چې و خپل ورور ته ولاړه سم. په دغه وخت کې بیا یوه قافله شام ته رهي کېده او رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه ښځه د هغه قافلې سره ولېږل څو شام ته ورسېده او هلته و خپل ورور عدي ابن حاتم ته ورغله. هغه د لرې وپېژنده چې دا مې خور ده او دې هم چې د لرې ولیدی پر نار یې کړه ظالمه ځان او خپله کورنۍ دې وتښتول او خلاص دې کړه، زه ستا د کورنۍ څخه نه وم. څرنګه چې د دې خبرې پر ځای وې او هغه ملامت و، نو ویل هر څه چې وایه هغه حق او رښتیا دي، غلطي زما ده. په خپله ګناه یې اقرار وکړي او دا عادت دی که څوک خپله غلطي ومني هغه مقابل طرف نرمیږي او که یو چا دلایل ویل بیا یې هم ځان نه ملامتاوه، مقابل طرف نور هم په قهر کیږي. کم وخت چې دې ولیده چې ورور یې پر خپله غلطیا قانع دی او اقرار کوي دا هم نرمه سوه. نو ویل یا عدي د هغه چا د طرفه راغلی یم چې تر ټولو انسانانو ښه او بهتر دی. عدي وایي زما خور د عقل او پوهې خاونده وه. ورونو واقعا هم داسې ښځې سته چې د ښه فکر او پاخه عقل خاوندانې وي او د عدي خور د هغه ښځو څخه وه چې عقل او تدبیر یې درلودی. نو عدي وایي ما پوښتنه ځینې وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په باره کې دې څه خیال او فکر دی؟ خور مې وویل یا عدي سړی د دوو حالو څخه خالی نه دی، یا به نبي وي یا پاچا. که نبي و ملګرتیا یې ابدي شرف دی، تر دې به بل زیات شرف چیرې وي چې ته دې د یوه نبي د ملګرو څخه سې. او که پاچا وي نو په والله د داسې چا د طرفه راغلی یم چې تر ټولو خلقو کریم او بهتر دی و هر چاته یې خیر رسیږي. عدي وایي زه په شام کې تر هغه ډېر ناخوښه وم لکه څونه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه ناخوښه وم. نو مې د ځان سره وویل که چیرې زه ورسم او وګورم که پاچا و او د نبوت په دعوه کې درواغجن و دا حال نه راڅخه پټېږي، او که د نبوت په دعوه کې صادقه و متابعت به وکړم. عدي وایي د مدینې منورې پر طرف رهي سوم څو هلته ورسېدم و مسجد ته ورداخل سوم او دی علیه الصلاة وسلام په مسجد کې ناست و. ما سلام ورته ووایه او ده راته وویل څوک یې؟ ما ویل عدي ابن حاتم الطائي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې ښه هرکلی او استقبال وکړي او ډېر په خوشحاله سو ځکه د طی د قبیلې سردار او رئیس دی او د حاتم طائي زوی دی، په خلقو کې د لوړې درجې او مقام خاوند دی. نو خود رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې تود هرکلی وکړي. عدي وایي اوس نو زه ګورم چې محمد صلی الله علیه و وسلم نبی دی که پاچا. وایي رسول الله صلی الله علیه و وسلم زه و خپل کور ته رهي کړم، پر لارې رهي یو. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره اوس د عربو د مشرانو څخه یو مشر، د عربو د اشرافو څخه یو شریف ورسره ملګری دی. په لار کې یوه سپین سرې ښځه ورته ودرېده او ویل یا رسول الله غواړم چې یو څو خبرې درته وکړم. عدي وایي زه یې پرېښولم او د ښځې و خبرو ته یې غوږ ونیوی. تقریبا یو ساعت تیر سو، زه ولاړ یم او رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ښځې و خبرو ته غوږ نیولی دی.
عدي وایي ما د ځانه سره وویل چې والله محمد صلی الله علیه و وسلم پاچا نه دی. د پاچاهانو اخلاق داسې نه وي، دا د انبیاو اخلاق دي چې د ضعیف او سردار فرق نه پر کیږي. څونه چې د ساداتو او اشرافو مراعت، اهتمام او غمخوردني کوي، په هغه اندازه د غریبانو، بېوزلو او ضعیفو غمخور هم وي. عدي وایي کم وخت چې د هغه سپین سري د خبرو څخه فارغه سو نو یې زه رهي کړم. څو کور ته ورسېدو، کور ته ورننوتلو. په کور کې یې هیڅ شی نسته، یوه بوریا ده او یوه کوچنۍ نالیچکه. د نالیچکې پوښ د سرمنې و او په خاشو ډکه وه. په نس کې نه وړۍ وې نه پنبه، بلکې د خاشو ډکه ده. په ټوله کور کې بل هیڅ شی نسته. نو ما د ځان سره وویل دا د پاچا کور نه دی، بلکې دا د نبي کور دی. عدي وایي کم وخت چې موږ د ناستې اراده وکړه، هغه نالیچکه یې ماته راکړه او ویل پر دغه کښېنه. وایي ما بیرته وده صلی الله علیه و وسلم ته ورکړه. ما ویل یا ته پر کښېنه. ده علیه الصلاة وسلام بیرته ماته راکړه، ویل ته پر کښېنه. او ډېر یې راته وویل څو زه هغه د خاشو پر نالیچکه کښېنستم او دی علیه الصلاة وسلام پر مځکه کښېنستی. بیا مې د ځان سره وویل والله د پاچا کارونه داسې نه وي، بلکې دا د نبوت اخلاق دي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم راته وویل یا عدي آیا بیله یوه الله بل اله در معلوم دی؟ ما ویل یا. بیا یې ویل آیا تر الله جل جلاله بل لوی شی در معلوم دی؟ ما ویل یا. بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم یوه عجبه خبره راته وکړه. ویل یا عدي آیا ته پر رکوسیت نه یې؟ عدي وایي زه په تعجب کې سوم. رکوسیت یو داسې دین دی چې بالکل د بینه تللی دی. داسې څوک نسته چې پر هغه دین دي وي بې له ما څخه. څرنګه چې عدي د ادیانو په باره کې کتابونه مطالعه کول او ویل، نو د معلوماتو خاوند و او د دغه مطالعې د لارې د رکوسیت دین ور معلوم سو، نو یې دغه دین د ځان دپاره خوښ او اختیار کړي. او رکوسیت داسې دین دی چې د نصرانیت او یهودیت په مابین کې دی. عدي وایي خلقو دا فکر کاوه چې زه نصرانی یم، مګر په حقیقت کې زه رکوسي وم او زما ښځه، ورونه، بلکې ټوله کورنۍ په دې نه وه خبر چې زه رکوسي یم. د ټولو دا خیال و چې زه نصرانی یم، مګر زما حقیقي عقیده د رکوسیت وه او چاته مې نه ښکاره کول. خو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په جواب کې مې وویل هو زه رکوسي یم. بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم راته وویل ته هغه نه یې چې د خپل قوم څخه مرباع اخلې؟ مرباع یو قسم ټکس یا مالیات دی چې اصلا د غنیمتو څلرمه حصه وه. دغه مرباع یې پر خپل قوم لازمه کړې وه چې وده ته به ورکول. نو اوس رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وایي ته د خپل قوم څخه مرباع نه اخلې؟ ما ویل هو اخله بیا. رسول الله صلی الله علیه و وسلم راته وویل دغه د مرباع اخیستل خو ستا په دین کې حرام دی. ما ویل هو والله نه دي راته روا. عدي وایي زه ډېر په تعجب کې سوم. اول دا چې رکوسیت یو رک او پای ته رسېدلی دین دی چې چاته نه دی ور معلوم، مګر رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته هغه ور معلوم و او بیا یې احکام هم په تفصیل سره ور معلوم دي. په حلال او حرام یې خبر دی او پوه سو چې زه پر هغه دین یم او په هغه کې بیا حرام کار هم کوم. بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم راته وویل یا عدي شاید ته د اسلام څخه دغه منع کړی یې چې ته مسلمانان غریبان وینې، مال او شی نه لري. په والله قریبه ده چې مسلمانان به دونه مال پیدا کړي چې یو سړی به په یو چا پسې ګرځي چې د خپل مال زکات او صدقه ورکړي، خو داسې څوک به نسي پیدا کولی چې هغه د ده زکات یې واخلي. او یا عدي شاید ته د اسلام څخه دې منع کړی یې چې مسلمانان همیشه په جنګو او بیره کې دي، مسلمانان لږ او دشمنان یې ډیر دي. په والله قریبه ده چې یوه ښځه به د قادسیې څخه تر بیت الله الحرام پورې یوازې بې له جوار او امان څخه ځي او په پوره امان کې به وي، بې له الله جل جلاله څخه
د بل چا څخه به نه بیریږي. او شاید ته د اسلام څخه دې منع کړی یې چې ته وینې چې حکم او پاچهي د نورو په لاس کې دي. مسلمانان په خیمو او خرابو کې ژوند کوي. په والله قریبه ده چې ته به واورې چې د بابل قصرونه دوی فتح کړه. نو عدي وایي ما وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک رسول الله. نور می دا یقین سو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم نبی او رسول دی او اسلام می په زړه کې ټینګ سو. خیر د کوره راووتلو او مسجد ته راغلو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمانځه کې د سورة التوبه د نورو آیاتو په جمله کې دغه آیات شریف هم تلاوت کوي چې الله جل جلاله فرمایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. چې دغه آیات شریف د کتابي کفارو په باره کې دی. یعنی دغه کتابي کفارو خپل علما او عابدان بیل الله جل جلاله څخه خپل الهه او خدایان ګرځولي دي او مسیح علیه السلام د مریم زوی هم اله او رب بولي چې د الله جل جلاله زوی بولي. حال دا چې دوی نه دي امر کړه سوي بیل دې څخه چې د یوه الله جل جلاله عبادت وکړي. عدي وایي پس له لمانځه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او ورته ومې ویل یا رسول الله موږ هیڅکله خپل احبار او رهبان یعنی عالمان او عابدان خپل خدایان نه دي ګرځولي. هو موږ د مسیح علیه السلام عبادت کوو مګر د احبار او رهبان عبادت مو نه دی کړی. ورونو و دغه جواب ته ښه متوجه سئ. ډېره مهمه خبره ده. عدي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل یا عدي ایا دغه احبار او رهبان به تاسې ته حرام نه در حلالول او حلال به نه در باندې حرامول؟ ما ویل هو داسې وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه د هغو عبادت دی. عبادت یوازې دا نه دی چې سجده ورته وکې. عبادت دغه دی چې د هغه اوامر او حکمونه داسې وبولې لکه دین او شریعت. مثلا الله جل جلاله دا قانون راته ایښی دی چې زنا کوونکی که نر وي که ښځه رجم دې سي یا د غله دې لاس ور پرېسي. خو که بل څوک د دغه احکامو څخه مخالف قانون راته کښېږدي او موږ هغه ورسره ومنو یا ورسره موافق سو دا د هغه بل چا عبادت سو. عبادت فقط لمونځ روژه او سجده نه دي بلکې د یو چا د طرفه د الله جل جلاله د حکم څخه مخالف قانون ایښول او بیا هغه قانون د شرع پر قسم منل دا عبادت دی. دا چې الله جل جلاله فرمایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دا قول صحیح او پر ځای دی. تاسې د هغو څخه رب جوړ کړئ او اوامر یې منئ. ورونو هر هغه څوک چې بې له شریعته او الهي قانون څخه بل قانون ایږدي که څوک د هغه په دغه قانون خوښ او راضي سو کافر بلل کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه موضوع صحابه کرامو او موږ ټولو ته واضحه او روښانه کړه چې عبادت یوازې دا نه دی چې سر پر سجده ورته کښېږدې بلکې هغه لوی عبادت شریعت ایښول قانون جوړول د احکامو صادرول او بیا د هغو منل دي. نو هر هغه څوک چې ځان مسلمان بولي د هغه دپاره دا نه جایزه ده نه روا چې بې له شریعته او الهي قانونه څخه دې بل قانون او شریعت ومني یا قبول کړي. عدي ابن حاتم الطائي رضی الله تعالی عنه وایي الله جل جلاله ما ته اوږد ژوند راکړي څو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قول سره مطابق مې ولیده چې د بابل قصرونه د مسلمانانو په لاس کې سوه. حتی عدي رضی الله تعالی عنه په خپله د هغه لښکر په مقدمه کې و چې بابل یې فتح کاوه او وایي ومې لیده چې یوه ښځه د قادسیې څخه تر بیت الله الحرام پورې بې له جواره یوازې ځي. دغه دوه شی خو ما په خپله ولیده او درېیمه به هم قسم په الله پیښه سي. عدي په خپله نه ولیده
مګر یقین یې و چې هغه هم خامخا پیښیږي. خو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم درېیمه خبره د زاهد او عابد خلیفه عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه په وختو کې پیښه سوه چې مسلمانانو دونه مالونه پیدا کړه چې جارچي به جار واهه، یعنی په کوڅو او بازارو کې به دا اعلان کېدی چې داسې څوک شته چې د زکات مال واخلي، خو څوک به نه پیدا کېده. دا د عدي ابن حاتم الطائي د اسلام قصه وه او د ده په اسلام راوړلو د طی ټوله قبیله مسلمانان سوه. ورونو، یو سړی د بنو سعد بنو بکر د قبیلې په وکالت او نمایندګي و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته راغلی. قصه یې کوچنی او عجیبه ده. د دغه سړي نوم زمام ابن ثعلبه و. دغه زمام د اهل فراسه څخه و. د اهل فراسه بیان مو مخکې درته کړی دی چې دا یو علم دی چې د یو چا مخ او چهرې ته وګوري د هغه د حالاتو ډېر معلومات ورته کیږي. دا غیب ویل نه دی بلکې علم دی چې د معلوماتو د جملې څخه یې دا هم وه چې و چاته به وکتل دا ورته معلومېده چې دی صادق او رښتیا ویونکی دی یا کاذب او درواغجن دی. نو دغه زمام چې په دغه علم کې پوه او ماهر و او د ده قوم په ده پوره باور او اعتماد درلودی، ځکه دی هیڅ وخت نه و خطا وتلی. خاصتا بیا زمام په دغه ډېر پوهېدی چې صادق او کاذب یې د هغه د مخ په لیدلو پیژندی، حتی د خبرو څخه په پوهېدی. او د زمام د قوم دا عادت و چې د یو چا یا یوه شي معلومات به کاوه زمام به ورولېږي. نو اوس یې هم قوم ورته وویل یا زمام څرنګه چې ته پوهېږې او دغه د فراسې د علم خاوند یې، نو ولاړ شه دغه نفر را وګوره چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و وسلم و چې صادق دی که کاذب. ستا او د هغه تر ملاقات وروسته او بیا ستا د نظر تر اورېدلو وروسته موږ تصمیم نیسو. نو زمام ابن ثعلبه هم مدینې منورې ته رهي سو او هلته ورورسېدی. مسجد نبوي ته ورننوتی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپلو اصحابو سره ناست دی. زمام یې نه پیژني. نو یې پوښتنه وکړه، ویل ستاسې څخه کم یو ابن عبدالمطلب دی؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل زه یم. زمام ویل یا محمد صلی الله علیه و وسلم، زه خبرې در سره کوم او په خپلو خبرو کې شاید یو څه سخت الفاظ استعمال کم، خو ته مه خفه کېږه. یعنی زما خبرې به صریح او واضحه وي، د ادبه به خالي وي، مګر ته به نه خوابدی کېږې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل وایه. زمام ویل یا محمد، آسمانونه چا پیدا کړي دي؟ سوال یا پوښتنه یې ډېر بسیط او آسانه وه، مګر رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ګوري. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل الله. بیا یې ویل ځکه چا پیدا کړې ده؟ ویل الله. بیا یې ویل یا محمد، غرونه چا درولي دي او په مځکه کې لوړ کړي دي؟ ویل الله. زمام ویل په هغه الله پوښتنه در څخه کوم چې مځکه او آسمانونه او غرونه یې پیدا کړي دي، آیا ته الله را لېږلی یې؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم ویل هو. زمام ویل اشهد ان لا اله الا الله وانک رسول الله. فقط دغونه وه ویلې ده چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم صادق دی، د درواغجن هیڅ علامه پکښې نسته. نو د شک وتلی نبی او صادق دی. زمام ابن ثعلبه رضی الله تعالی عنه مسلمان سو او د ده په اسلام ټول بني سعد بني بکر اسلام ته داخل سوه. محترمو ورونو، څرنګه چې فتنه پای ته ورسېده، نو د پاته ډلو بیان به په راتلونکې 19 فتنه کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.